د لغمان د اقتصاد ریاست د مسؤلینو پر وینا فرجغان ولسوالۍ ته د لغمان والي په هدایت د اقتصاد رئیس په مشرۍ د بیلابیلو سکتوري ریاستونو او مؤسساتو په ملتیا یو ګډ پلاوي سفر وکړ څو هلته د ولسونو ستونزې له نږدې واوري. زمونږ فرجغان ته د سفر هدف دا و چې فرجغان ولسونو سره موږ نږدې نه وګورو او د دوی مشکلات موږ نږدې نه واورو، بیا اړوندو مؤسساتو او مسؤلینو سره شریک. فرجغان ولس امارت نه ډېر خوشحال دي او ډېر راضي دي. یو طرف ته دوی لپاره ولسوالۍ نوی ولسوالۍ منظور شوی او بل طرف ته دغه مسؤلین چې وخت نا وخت فرجغان ته راځي او ولسونو احوال اخلي نو ولسونه خوشحال دي. بل لور ته د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي د اسلامي امارت د ولایتي مسؤلینو دا اقدام ستایي او وایي چې تر ډیره ستونزې حل شوي، خو له ولایتي مسؤلینو د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوله. یه بار اول نباشه، یه بار دوم سوم چهارمش نباشه. دارنده هم باید تشریف بیارن او مشکلات مردم بشنون و به چشم خود ببینن، چون که ولسوالی فرجغان یک منطقه بسیار دور افتاده همراه 3-4 ولایت هم مرز است او همیشه محروم بودن. او امیدوار هستیم که با توجهی که امارت اسلامی در این ساحه داره این آباد شود او رفاه و آسایش برای مردم میسر شود او زمینه خدمت و محرومیت پیدا شود او این محرومیت ها از بین بره. هر وقت مسئولین امارت اسلامی آمدین از قوم فرجغان حوال پرسی کردین، قریه به قریه گشتین، خانه به خانه گشتین. مردم فرجغان بالعموم مردم مجاهد ملت است. در تمام تاریخ های از این جهاد سرچشمه گرفته، مجاهدین دوست دارن، خصوصا به همراه امارت اسلامی 100% همکار هستند. خوش هستند که امارت هر وقت احوال از یاره میگیره. دا یادونې ده چې له دې وړاندې یاد پلاوي د ولسونو ستونزو د اورېدو په موخه بیلابیلو ولسوالیو ته هم سفر کړی و.